بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، زموږ د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځی تقریبا 7 میاشتې کېږي چې پیل شوې ده، او په دې 7 میاشتو کې موږ ډېر شیان ولیدله، ډېر شیان مو زده کړله، او ډېر خوښ یم چې دغه ښوونځی اوس ستاسو کور دی. زه ستاسو ویډیوګانې تل وینم. ستاسو ښوونکي ما ته هره ورځ ستاسو ویډیوګانې راستوي، او په ضمن کې زه ګورم چې تاسو څونه درس وایاست، څونه علاقه لرئ و درس ته و زده کړې ته، او ستاسو ټولو سره او ستاسو د کورنۍ مور پلار څخه ډېر مننه کوم چې تاسو ته یې وخت درکړی دی، تاسو ته اجازه درکړې ده چې تاسو زموږ ښوونځي ته راسئ، زموږ وړکتون ته راسئ او خپل درس ولولئ. خو یو پیغام زه لرم، هغه دا دی چې موږ باید څو شیان په نظر کې ونیسو. ګرانو زده کوونکو، لکه ستاسو ښوونکي چې تل دا تاسو ته وایي، موږ باید څو شیان په نظر کې ونیسو. یو د هغو څه دا دی چې د مسلمان په صفت، د انسان په صفت، د افغان په صفت، د پښتون په صفت موږ باید هیڅ وخت درواغ ونه وایو. هیڅ وخت باید موږ ښوونځي ته ناوخته رانسو. هیڅ وخت باید موږ د بل انسان بې احترامي ونه کړو. موږ باید هیڅ وخت یو شی، هغه کار چې هغه ونه ځنډوو. تل باید موږ رښتیا ووایو، که هغه رښتیا هم داسې چې ډېره تریخ وي، یعنې په بله معنا انسان هغه وخت مجبوره کېږي چې درواغ ووایي چې یو شی پټوي. موږ باید همیشه رښتیا ووایو. رښتیا ډېره مهمه ده چې درواغ باید نه وي. دا موږ ته زموږ په سپېڅلي کتاب کې د الله سبحانه وتعالی په قرآن شریف کې دي چې درواغ الله سبحانه وتعالی ډېر بد راځي د درواغو سره، او رښتیا یې ډېر خوښېږي. موږ باید تل رښتیا ووایو. موږ باید تل پر وخت ښوونځي ته راسو. موږ باید د هر چا درناوی وکړو. دا درناوی په ټولګي کې، په وړکتون کې، په کور کې، په د باندې کې، د ټولو سره. دا زموږ ښوونځی ده. دا ښوونځی یوازې زموږ ښوونځی نه، دا د ټولو ښوونځی ده، د ټولو کور دی. زموږ ښار د ټولو ښار دی. زموږ هیواد د ټولو دی. نو موږ باید خپل که چېرې یو شی په ښوونځي کې یا په ټولګي کې ونه غورځوو، در میز لاندې یا در چوکۍ لاندې خپل کثافت دانۍ سته ورې واچوو. په ښار کې هم دغسې، چې دا زموږ ښار دی. که موږ دا خپل ښار په خپله پاک نه کړو، نو څوک به یې پاکي؟ که خپله موږ خپل ښار ته توجه ونه کړو او نظافت ته یې توجه ونه کړو، نو څوک به توجه وکړي؟ ولې دا ځکه چې الله سبحانه وتعالی موږ ویني. موږ د انسان په صفت او موږ د انسان یا د مسلمان په صفت باید نظافت ډېر مهم دی. پاکي، د بدن پاکي، د کور پاکي، د ټولګي پاکي، د هیواد پاکي، د ښار پاکي، ټوله جز د ایمان دی. که موږ دا نه یو، نیم ایمان موږ نه لرو. دا د مبارک اسلام یو حدیث دی چې نظافت د ایمان نیمه حصه ده. په یو حدیث کې وایي چې جز د حصه ده، په بل کې وایي نیم د حصه ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې اول رښتیا، تل رښتیا ووایو. دوهم خپل پاکي ته توجه وکړو، فکر ورته وکړو. خپل لاسونه پاک، پښې پاکي، کالي پاک. خپل کورنۍ دنده باید سرته ورسوو. په ټولګي کې باید موږ وخت مصرف نه کړو. د ټولو، د ټولګیوال او د ښوونکي درناوی وکړو. دا ښوونځی، دا ټولګی، دا ستاسو کور دی. خپله یې پاک وساتئ، خپله یې شی مه خرابوئ. او ستاسو ښوونکي لکه ستاسو مور پلار داسې دي. تاسو د پلار درجه لرئ، نو د هغه سره درناوی لکه تاسو چې خپل پلار ته درناوی لرئ. او بل دا چې
زموږ د الله سبحانه وتعالی موږ ټوله ویني، نو زموږ یو د پیشنهاد څه یا وړاندیز څخه دا دی چې تاسو تل خپل پاکي ته توجه وکړئ، هیڅ وخت درواغ مه وایاست، په هیڅ وجه درواغ مه وایاست، باید تل باید موږ رښتیا ووایو، که هغه رښتیا هم سخت دي، یعنې موږ ته سخت دي، بیا هم موږ باید رښتیا ووایو. هر ځای چې خپل مور و پلار ته، ښوونکي ته، نورو ته ټوله درواغ باید قطعا ونه ویل سي، دا ډېره سخته ګناه ده. او بل دا چې موږ خپل درسونه ښه ولولو او ډېر شیان زده کړو او په دې باندې ویاړو چې تاسو راځئ او دا شیان زده کوئ، ځکه تاسو زموږ د هېواد راتلونکي تاسو یاست. زموږ هېواد به ستاسو په لاس کې چې تاسو غټ سئ، تاسو د هېواد بچیان یاست، تاسو د هېواد سموي جوړوي یې. نو موږ هڅه هیله دا ده چې تاسو خپل درسونه ښه ولولئ، هیڅ وخت درواغ مه وایاست او خپل د ټولو خلکو، د ټولو انسانانو درناوی وکړئ، که هغه ستاسو مور پلار دي، که هغه ستاسو خپلوان دي، که هغه ښوونکي دي، که هغه ستاسو نور ټولګیوال دي او ستاسو همزولي دي په د باندې کې په ټولنه کې، د ټولو درناوی وکړئ، هر یو سره مینه محبت وکړئ، ځکه دا د یو انسان او د یو مسلمان وظیفه ده چې هیڅ وخت درواغ ونه وایي، همیشه پر وخت راسي خپل ټولګي ته، وړکتون ته، ښوونځي ته پر وخت ولاړ سي او درناوی د ټولو وکړي او دا هېواد، دا ښار او دغه ښوونځي او وړکتون خپل وګڼي. نو په دغه هیله چې تاسو به دا خبرې اورېدلي او انشاءالله په دې باندې به تاسو عمل وکړئ. نو ستاسو ته ډېره مننه، کور مو ودان، انشاءالله بیا به موږ په لوست کې تاسو سره ووینو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.